پر پوځ د ټي ټي پي تازه بریدونه پاکستان وايي مذاکرات ورسره نه کوو افغان طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. دا چې طالبانو څه ویلي نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون قومي جرګې وروسته د پاکستان طالبانو تحریک په پوځیانو او پولیسو بریدونه ډېر کړي چې 2 اونیو کې له 50 ډېر پاکستاني ځواکونه وژلي چې همدا پرون او نن هم په بنو کې د یو پاکستاني لوړپوړي افسر په ګډون 3 پوځیان وژلي. ښکاري چې له پاکستاني حکومت یې لاره ورکه کړې. تازه خبر دا ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند د ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو غورځنګ سره د خبرو لپاره هر ډول وړاندیز یا سپارښتنه ردوي. ممتاز زهرا بلوچ دا هم وایي چې طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د ګام پورته کولو مسؤلیت لري. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د تیر په څیر دا هم ویل په دې تړاو افغان طالبانو ته شواهد هم سپارلي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ادعاوې ردوي او وايي پاکستاني طالبان په افغانستان کې نشته. دوی وايي ټي ټي پي په پاکستان کې پر خاوره ولکه لري او اسلام آباد دې ورسره خپل مشکل په خپله حل کړي. خو ممتاز زهرا بلوچ وايي پاکستان له هغو ترهګرو ډلو سره د خبرو لیوالتیا نه لري چې د ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په خبره له طالبانو سره د خبرو وړاندیز هغو خلکو ته سپکاوی دی چې د دې ډلې د فعالیتونو له امله د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. بلخوا ټي ټي پي بیا په تازه اعلامیه کې ویلي چې دوی هم چا سره خبرو ته چمتو نه دي بلکې هدف پاکستان کې د اسلامي نظام راوړل دي او تر هغه به خپل جهاد ته دوام ورکړي تر څو چې یاد مقدس ارمان پوره شوی نه وي. یا د ډلې یو ځل بیا پر پاکستاني عسکرو غږ کړی چې پر خپل کورنۍ دې رحم وکړي او د پوځ له لیکو دې استعفا ورکړي. ګنې نو ماشومان به یتیمان او ښځې به کونډې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.